راځئ چې نن در باندې د آخري جهنمي ایمانی واقعه واورو، کوم به چې ټولو نه آخره کې جنت ته ځي. ډېره قیمتي او ډېر ناشنا بیان دی. راځئ چې ټول یې واورو. الله به وایي دې ملایکو ته وی راوباسي د جهنم نه هر هغه څوک چې د شړشم د دانې امر ایمان یې په زړه کې فاخرجو هغه راوباسي. دلته ایمان نه مراد توحید دی، نور سره عمل هم دی. اگر که د ایمان د ده کمزوری دی او دا ظاهر دی چې د هغې سره به عمل هم صحیح ضرور به کمزوری به، نو دویمه دا چې عمل به ورسره یي، ځکه چې ایمان څه ته وایي؟ په ژبه اقرار، د زړه تصدیق، په اندامونو عمل. دلته وایي چې د شړشم د دانې امر ایمان، نو د درېونه خبرې به کې دننه راځي. اگر که ایمان یې کم دی، بلکل معمولی دی، خو په دې ایمان کې عمل هم دی او په دې ایمان کې د ژبې اقرار هم دی او دې کې د زړه تصدیق هم دی، خو د ټولو ایمانونه یو شان نه دي، دا هغه کمزوري ایمانونه والا. او دا دلیل دی په دې باندې ګوره، لکه دا بعض مولیان هم دا عقیده ده وایي ایمان نه کمیږي او نه زیاتېږي، دا په یو ځای ولاړ. دا دلیل د څه دی؟ چې ایمان زیاتېږي او کمیږي. او دا بیا خاص دلیل دی د ایمان د کمیدو. دا خاص دلیل د څه دی؟ ایمان د کمیدو. که چېرته ایمان نه کمیدی نو بیا الله ولې وي چې د چا په زړه کې ایماني د شړشم د دانې امره؟ خیال هم دی که نه دی؟ خو بیا به یې داسې ویلی چې د چا په زړه کې څه ایماني، ځکه چې ایمانونه خو بیا د ټولو یو شان دي که نه، خو ایمان نه کمیږي. ایمان کمیږي نو ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره وکړه. فیخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما. دا جهنمیان به د جهنم نه راوویستی شي، دوی به دومره سیزلی شوي په دې اور کې چې سکروټې به دې جوړې شوي. وعادوا حمما، سکاره به سکاره تک تور. فیلقون فی نهر الحیاه، نو دوی به غزار کړی شي یو نهر ته، یو ولې ته چې هغې ته ولا یا نهر د ژوند ویلی کېږي. دا به الله یو ولا یو نهر تیار کړی چې څنګه دوی راوځي هغې ته به غزار کړی شي. او ولا د ژوند ورته په دې وایي ځکه چې دې کې دوی ته څه میلاوي؟ ژوند به ورته میلاوي، ځکه چې هلته خو د هغوی نه سکاره جوړ شوي دي، ایرې ترې جوړې شوي دي، سیزلی شوي دي، ختم شوي دي. نو دې ولې ته به غزار کړی شي. فینبتون کما تنبت الحبه فی حمیل السیل، نو دوی به داسې راوټو کېږي، داسې به تازه شي لکه څنګه چې یو دانه راټوکېږي یا راوټو کېږي او راغټه شي، رازرغونه شي. فی حمیل السیل، د سیلاب په لهې کې. لهې د سیلاب چې کله سیلاب راشي اوبه راوځي که نه، ځان سره هر څه راولي، پای کې خټه او ګندګي او یو لهې په دې ویښ کې جوړ شوی. نو په دې لهې کې چې څنګه یو دانه رازرغونېږي او راوټو کېږي، دقه شان به دا سړی راتازه شي. ذکر کوم درته چې ولې دا لهې د سیلاب ذکر کوي. او قال، یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حمیت السیل، لکه داسې به راوټو کېږي، داسې به دا سړی راتازه شي لکه یو دانه چې راخیږي رازرغونېږي په خټه د سیلاب کې. نو لهې او سیلاب یو شی دی. وقال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بیا الم تروا انها تنبت صفراء ملتویه، تاسو به نه ګورئ دغه بوټي ته، دا کوم بوټی چې د سیلاب په دې لهې کې او په دې خټه کې راوخیږي، وایي تاسو هغه بوټي ته نه ګورئ، دا بوټی زیړي او د یو بل نه تاو راتاو شوی. اوس بیا زه دلته دا وایم که ته وایې چې ما سره صحیح بخاري پروت دی او ترجمه هم ما سره ده، پوهېدی پې شي؟ لازم به علم ته کښېني.
که صرف په دې کار کېدی او نن سبا پکې لا بله قصه راوتې ده ما موبایل کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی هغې کې ټول کتابونه پراته دي ای دي پکې کتابونه خو دنیا ډکه ده خو دې کتاب باندې د پوه کېدو دپاره لازم به یو عالم او استاد سره کښېني داسې خو دا قرآن ولې د قرآن ترجمې نشتي د دنیا کومه ژبه ده چې ترجمه پکې نه ده لیکلی شوې هره ژبه کې لیکلی شوي بیا ولې د علماو ته دا خلک ناست او تفسیر وایو او پلانې وایو او دغه وایو صرف په دې کار نه کېږي ته ترجمه ویلې ده علما دا زموږ دپاره داسې مثال لري لکه ته چې یو چت ته خیږي کوټې ته خیږي نو په څه ورخیږي په پوړۍ باندې ورخیږي اندر پایږي دی که نه نو بیا ورخیږي هغې نه بغیر ختې شي نشي قرآن او حدیث باندې پوهېدو دپاره دا علما زموږ دپاره دا مثال لري او په دې کې افراد و تفرید شوی د بعضو خلکو له منډه قرآن او حدیث پرېښودي او دا مولیان یې راټینګ کړي دي او بعض هغه چې دعوه دا کوي موږ تقلید پرېښودی دی هغوی له منډه د عالم د سره په څه کې شماري لکه دا بعض چې کله په دې مسئلې ته پوه کړي چې په دین کې دا ړوند تقلید نشته چې زه د پلاني په لار یم بس او زه د پلاني په لار نو دې قصه بیا دا شروع کړي که د یو صحیح تربیت ونه کو قصه دا شروع کړي چې ته ورته د عالم خبره کوي عالم څه ته وایي خبره خو د قرآن او د حدیث کوه نو ولې ته بغیر د عالم نه به قرآن او حدیث پوهېدی شي څوک پوهېدی شي د هر څه پرېږده زما له یو عامي راوله نور به هېڅ هم نه کوي هېڅ ورته هم نور نه وایم ځان سره به بوځم یو غټې مکتبې ته چې دلته وي چې د حدیث اکثر کتابونه به پکې پراته او دلته زه صرف یو مسله وایم ما دې به پوه کوي نه د دې کتابونو نه دې ماله راوباسي بس کتاب دې راوالي د المارۍ نه او کولاو دې کې او ما ته دې وایي چې هغه حدیث دا دی چې دا مسله پکې ده دا د جاهلانو د بې ادبو خلکو خبرې دي علم وایي چا راوستی دی او پلانې امام چا راوستی امام نه امامان علما دوی خو موږ په دین باندې پوه کړي د الله توفیق نه وروستو ها دومره ده که چېرته دغه علم دغه استاذ دغه امام خطا شي نو خطا ورله موږ نه منو سره د ادب او د احترام بس نور د فضیلت نه خو انکار نه کوو که نه د هغه د مقام او د شان نه خو موږ انکار نه شو کولی اوس یو سړی وایي زه سلفي یم زه موحد یم تا ته د توحید عقیده چا ښوولې ده دا چې یو نیم داسې ټوپونه وایي که نه چې زه موحد یم نو تا د مور په خېټه کې توحید عقیده زده کړې ده خو یو عالم درته ښوولې ده که نه یو عالم محنت کړی دی ته ورسره ناست وي که نو علما چې دې لرې کړو بیا ته نشي پوهېدی په څه باندې دا یو فایده منځ کوو زه ګوره اکثر دا فایده ډېره بیانوم ولې د هغې وجه دا ده چې زموږ په معاشره کې د علماو قدر هغه کم شوی دی او څه د علماو داسې د بعضو مولیانو نام نهاد مولیانو بېدینه مولیانو او کم علمه مولیانو او بې عمله مولیانو داسې څه وکړو چې د هغې د لاسه هم د علماو هغه قدر کم شو اگر که دا غلطه ده لکه اوس زما په مخ کې دوه مولیانې دوه علماء دا یو غلطي وکړي نو د دې یو د لاسه د غلطۍ د لاسه علم نه بدنامېږي او نه علما بدنامېږي دا د هغه سړي انفرادي او شخصي مسله ده که نه دا د هغه سړي شخصي مسله ده که دا حدیث مو واورېدو که نه دا کسان به څنګه راتازه شي د سیلاب په لهي کې دانه راوټوکېږي او راوخېږي ته که زیړی او ته ورتاوي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کوي غوږ ورته کېده هغه دانه چې د ټولو نه زر هغه راټوکېږي او راوځي د ځمکې نه او رازرغونېږي هغه دانه ده چې هغه د سیلاب په لهي کې دې غاړو ته سیلاب چې کله راشي که نه او دې غاړو ته دا خټې راجمع شي او ګندګي په دې کې دا بوټي ډېر زر راخېږي که نه داسې نه ده بعضو ملګرو ته پته یې لیدلې وي دې کې دا بوټی ډېر زر راخېږي
دغه شان به دا خلک ډېر زر راتازه شي په دغه اوبو کې. بله ولې ووایي چې دا زیړې او تاو راتاوي؟ نو علماو د دې په وضاحت کې دوه قسمه خبرې کړي. یوه زیړې په دې ووایي دا زیړ رنګ ښایسته وي، تسر الناظرین، دا زیړ رنګ نه دا کتونکي خوشحالوي. یعنې وګورئ تجربو کې چې چا زیړې کپړې اچوي، یو خو هغه زیړ هغه سم مالټې رنګ ته چې نږدې هغه زیړ نه وایو، زیړ عام زیړ چې کوم دی دا داسې رنګ دی چې نظر پې خوشحالېږي چې ورته سړی ګوري. او بل دا چې دا بوټی چې تاو راتاوي نو صحیح، بوټی چې تاو راتاوي صحیح او دغه جواب دی، جواب په یره کې مه ورکوئ. بوټي چې د یو بل نه تاو راتاوي ښایسته نه ښکاري؟ وایي څومره ښایسته بوټی دی څنګه تاو راتاو. نو بعض علما وایي مطلب دا دی چې دا جنتیان به په رنګ کې هم ښایسته شي، نو نور بدن به هم ښایسته شي، لکه څنګه چې دا بوټی ښایسته دی کوم چې د سیلاب په خټه کې راختلی دی. بل طرف ته علما وایي نه، د دې مطلب دا نه دی. مطلب د دې دا دی چې وګوره دا بوټی دومره زر راوخیږي او دومره زر راوټوکېږي په دې لهي کې چې تک زیړي د څه د لاسه کمزورتیا د لاسه. او تاو راتاو ولې دی؟ کمزوری دی، نو څه وخت بعد بیا برابر شي. پوه شوې بیا؟ نو دا جنتیان چې کله دی جنتیان هغه جنتیان چې جهنم نه راوایستی شو، د دوی نه سکاره جوړ شي وو، تک تور شي وو، سېزلی شي وو، په وله د ژوند کې په نهر د ژوند کې ور واچولی شو، एकदम تازه شو، وخت پکې نه لګي، لکه څنګه چې دغه بوټی زر راخیږي په نسبت د نورو بوټو. دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی؟ څنګه صحیح دی؟ صحیح بخاري کې دی. ما که دې کوم سوچ کوئ کوم حدیث چې دلته بیانېږي دا ټول څه دي؟ صحیح دي. مجال د شک ولله الحمد هغه په دې کې نشته، ځکه چې دا ټول امام بخاري رحمه الله په هغه کتاب کې راوړي دي چې هغه کتاب د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب دی. دا د شیخ صاحب اهم ضروري او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو. انشاءالله دا شان ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.